Assalamu alaikum and congratulations to you guys. نن مې ستاسو په ډیمانډ سره د پریپوزیشن یو داسې کلاس ډیزاین کړی دی چې د دې کلاس د کتلو نه بعد زه تاسو ته په ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې تاسو ته به په پریپوزیشن کې هیڅ قسم مشکل نه راځي. خړومبه موږ دا زده کوو چې د پریپوزیشن څه مطلب دی. نو که تاسو وګورئ نو پریپوزیشن د دوه ورډز نه جوړ دی چې یو دی پری او بل دی پوزیشن. نو د پری مطلب دی مخکې او د پوزیشن مطلب دی ځای. خدا خو د دې لفظي معنی وا. اوس د دې صحیح مطلب یعنی صحیح ډیفینیشن زده کوو. نو پریپوزیشن هغه ورډ ته ویلی شي چې هغه په یو سنټنس کې د ناون یا پروناون د دویم ورډ سره تعلق یا رشته ښایي. لکه اگزامپل دی I'm in the class. نو دلته مونږ سره I پروناون دی او N مونږ سره پریپوزیشن دی. نو د I am او د کلاس رشته مونږ ته چا وښودله؟ نو دا مونږ ته N وښودله. خو بیا مونږ سره د دې پریپوزیشن درې ټایپس دي. اول دی ټایم پریپوزیشن، یعنی دا داسې پریپوزیشن دی چې دا مونږ ته ټایم ښایي، یعنی دا مونږ د ټایم دپاره یوز کولی شو. بیا دی پلیس پریپوزیشن، او دا داسې پریپوزیشن دی چې دا مونږ ته پلیس یعنی ځای ښایي. خو تاسو به اگزامپل کې په دې باندې ډېر ښه پیښ یې. او دریم دی ډایرکشن پریپوزیشن. دا داسې پریپوزیشن دی چې دا مونږ ته ډایرکشن ښایي. خړومبی مونږ د پریپوزیشن اف پلیس باره کې خبره کوو او په دې کې مونږ لومبی د انکلوز ایریا یعنی په دې کې مونږ د یو داسې پریپوزیشن باره کې خبره کوو چې هغه مونږ د یو بند ځای دپاره یوز کوو او دا پریپوزیشن مونږ سره ان دی. یعنی چې کله مونږ د یو داسې څیز باره کې خبره کوو چې هغه په یو بند ځای کې وي نو د هغې دپاره به مونږ ان یوز کوو. لکه مثال تاسو په یو کمره کې ناست یې او میز ګورئ او زه تاسو ته کال وکړم چې ته چېرته یې، نو ستا جواب به وي I'm in the room، یعنی زه په کمره کې یم. نو کمره مونږ سره یو بند ایریا ده او دلته به مونږ ان یوز کوو. خو بیا دی ایټ، خو دا به مونږ د لوکیشن اف پوینټ دپاره یوز کوو. لکه مثال زه تاسو ته کال وکړم او ته ماته ووایې چې زه کور کې یم، یعنی ته ماته یو سپیسیفیک یعنی یو خاص ځای ونښیې، یعنی داسې ونه وایې چې زه په کچن کې یم یا په چت یم، بس صرف دومره ووایي چې زه کور یم. نو په دې سچویشن کې به مونږ ایټ یوز کوو. لکه I'm at home، زه کور یم. خو بل دی سرفیس لوکیشن، او سرفیس لوکیشن څه ته وایي؟ یعنی کله چې یو څیز د یو څه د پاسه پروت وي او هغه یې ټچ کړی وي نو په دې صورت کې به مونږ آن یوز کوو. لکه اگزامپل دی The books are on the table، یعنی کتابونه د میز د پاسه پراته دي. یعنی کله هم چې یو څیز یو څه ته ټچ کړي وي یعنی د یو څه ته د پاسه پراته وي نو په دې صورت کې به مونږ آن یوز کوو. خو بیا دی پریپوزیشن آف ټایم. خو اوس مونږ د پریپوزیشن آف ټایم باره کې خبره کوو. خو په دې کې هم مونږ سره لومبی ایټ دی. خو د دې نه مخکې مونږ ایټ د لوکیشن اف پوینټ دپاره هم یوز کوو، خو مونږ ایټ د ټایم دپاره هم یوز کولی شو. لکه ایټ 5 o'clock، at 7:30 AM. او دا غرنګ کله چې مونږ یو کار ریګولر یعنی همیشه کوو نو په دې حالت کې هم مونږ ایټ یوز کولی شو. لکه my brother comes late at night، زما ورور همیشه د شپې ناوخته راځي. نو تاسو په یادو ساتئ چې کله یو کار ریګولر یعنی همیشه نه کیږي نو بیا به مونږ ان یوز کوو. خو د دې نه بعد دی مونږ سره ان. خو ان مونږ د منث یعنی د میاشتو دپاره هم یوز کولی شو. لکه ان جون، ان ډسمبر، او دا غرنګ د سیزن یعنی د موسم د پاره هم یوز کولی شو. لکه ان وینټر، ان سمر او داسې نور. او دا غرنګ د ورځې چې کومې حصې دي نو د هغې د پاره هم یوز کولی شو. لکه په سحر کې ان د مورننګ، په ماښام کې ان د ایوننګ. او دا غرنګ د کال د پاره هم یوز کولی شو. لکه ان 2022، ان 2023. او دا غرنګ د صدۍ د پاره هم یوز کولی شو. لکه in the 10th century. خو بیا دی on. نو on مونږ د ډیز اپ ویک د پاره یعنی د هفتې چې کومې ورځې دي د هغې د پاره یوز کولی شو. لکه on Monday، دا غرنګ د ډیټ د پاره. لکه on the 6th of June، او دا غرنګ د یو خاص ورځ د پاره هم یوز کولی شو. لکه on the عید الفطر ډے، on the birthday. نو تاسو بالکل مه کنفیوز کیږئ. یعنی که چېرته تاسو د ټایم باره کې خبره کوئ نو تاسو به ایټ یوز کوئ،
او دا رنګ کچرته د میاش باره کې خبره کوي نو بیا به ان یوز کوي او کچرته د یو خاص تاریخ باره کې خبره کوي نو بیا به اون یوز کوي. بیا د موږ سره فور د فور باره کې ما تاسو ته د ټینس په ویډیو کې هم ویلی وو، یعنی چې دا موږ د یو سپیسیفیک یعنی د یو خاص وخت لپاره نشو یوز کولی. یعنی که چېرته موږ وایو چې هغه د 2 غنټو نه کرکټ کوي، ځکه چې 2 غنټې موږ سره یو خاص وخت نه دی، یعنی موږ ته دا پته نه لګي چې کومې 2 غنټې. لکه اگزامپل دی موږ سره هغه د 2 غنټو نه کرکټ کوي. He has been playing cricket for 2 hours. بیا دی موږ سره سینس. سینس به موږ کله یوز کوو؟ نو کله هم چې موږ د یو خاص وخت باره کې خبره کوو، یعنی د یو داسې وخت باره کې خبره کوو چې هغه موږ سره مخصوص وخت وي، نو د دې لپاره بیا موږ سینس یوز کوو. لکه هغه د سحر نه کرکټ کوي. He has been playing cricket since morning. اوس موږ د پریپوزیشن آف ډایرکشن باره کې خبره کوو. په دې کې موږ سره اون او اون ټو دی، یعنی موږ به اون چېرته یوز کوو او اون ټو به چېرته یوز کوو. نو لومبی موږ د اون ټو باره کې خبره کوو. لکه the cat jumped onto the table، یعنی پیشو میز ته ودانګل. یعنی دلته موږ سره اول پیشو په ځمکه ناسته وه او بیا یې خپل ځای بدل کړو او میز ته یې ودانګل. یعنی چې کله یو څیز سرفیس یعنی ځای بدل کړي نو په دې صورت کې به موږ اون ټو یوز کوو. بیا دی موږ سره اون. اون به موږ کله یوز کوو؟ The cat jumped on the table، یعنی پیشو په میز باندې ودانګل. یعنی دلته پیشو خپل ځای بدل نه کړو او بالکل په خپل ځای باندې ودانګل. نو په دې صورت کې به موږ اون یوز کوو. یعنی چې کله یو څیز خپل سرفیس یعنی خپل ځای بدل نه کړي نو په دې صورت کې به بیا موږ اون یوز کوو، او چې کله خپل ځای چینج کوي نو بیا به موږ اون ټو یوز کوو. اوس موږ د ان او د ان ټو باره کې خبره کوو چې دا به موږ کله یوز کوو. نو لومبی موږ د ان ټو باره کې خبره کوو. نو کله چې یو څیز خپل سرفیس یعنی خپل ځای بدل کړي نو بیا به موږ ان ټو یوز کوو. لکه the cat is going into the box، یعنی دلته اول پیشو په ځمکه وه او بیا یې خپل ځای بدل کړو او ډبي ته دننه شوه. خو تاسو په یادو ساتئ چې ان ټو به موږ د یو بند ځای دپاره یوز کوو، یعنی ان ټو به موږ بالکل د یو بند ایریا دپاره یوز کوو. نو دلته که تاسو وګورئ نو ډبی موږ سره بالکل یو بند ځای دی. د دې نه مخکې موږ د اون ټو باره کې خبره وکړه. هلته به موږ سره سرفیس یعنی ځای چینج کېدلو، خو هغه به بند ځای نه و. خو په ان ټو کې چې کله یو څیز خپل ځای چینج کوي نو هغه به بالکل بند ځای وي. د دې نه بعد دی موږ سره ان. ان هم موږ د یو بند ځای دپاره یوز کولی شو. خو په ان ټو او په ان کې صرف دومره فرق دی چې په ان ټو کې به موږ سره ځای چینج کیږي او په ان کې به موږ سره ځای نه چینج کیږي. یعنی ان به موږ د یو داسې څیز دپاره یوز کوو چې هغه د مخکې نه په یو بند ځای کې موجود وي. لکه the cat is in the box، پیشو په ډبي کې ده. بیا دی موږ سره ټو او ټو ورډز. ټو به موږ کله یوز کوو؟ نو کله چې څوک ستاسو نه تپوس وکړي چې ته چېرته ځې او ته ورته وایې چې زه سکول ته ځم، نو بیا به تاسو ټو یوز کوئ. لکه I'm going to school، زه سکول ته ځم. بیا دی ټو ورډز. ټو ورډز به موږ کله یوز کوو؟ نو کله چې تاسو وایئ چې زه د سکول په طرف ځم. دلته اوس ضروري نه ده چې تاسو سکول ته ځئ، یعنی د سکول سایډ ته چې کومه لار ده تاسو په هغې باندې ځئ. نو په دې صورت کې تاسو ټو ورډز یوز کولی شئ. لکه I'm going towards the school، زه د سکول په طرف ځم. اوس به موږ along او around کله یوز کوو؟ لومبی موږ د along باره کې خبره کوو. نو along به موږ بالکل د سیده لپاره یوز کوو. لکه فور ایگزامپل ته په سړک باندې بالکل سیده روان یې، نو په دې صورت کې به تاسو along یوز کوئ. لکه he is walking along the road. بیا دی موږ سره around. نو اراوند به موږ په هغه صورت کې یوز کوو لکه مثال ته په لاره روان یې خو بالکل سیده نه یې روان، یعنی کله ته په یو سایډ باندې روان یې او کله په بل سایډ روان یې، نو په دې صورت کې تاسو اراوند یوز کولی شئ. لکه he is walking around the road. نو تاسو په یادو ساتئ چې د سیده لپاره تاسو along یوز کولی شئ او د یو سایډ او د بل سایډ لپاره تاسو اراوند یوز کولی شئ. بیا دی موږ سره ریلیټیو پوزیشن above. above به مونږ کله یوز کوو؟ دا به مونږ هغه وخت یوز کوو کله چې یو څیز د بل څیز نه بره وي، یعنی داسې نه وي چې هغه یې ټچ کړی وي بلکې د دې ترمنځ به یو فاصله وي. لکه که تاسو دلته وګورئ the clock is above the table، یعنی ګړۍ د میز نه پاس ده، یعنی ګړۍ دلته د میز نه بره ده، یعنی د بره دپاره به مونږ above یوز کوو.
خبل د مونږ سره اوور. خو د اوور مطلب هم مونږ سره بره دی، خو په اوور او ابوف کې لږ رنګې چینجز دي، او هغه دا چې ابوف به مونږ په هغه وخت کې یوز کوو چې کله مونږ سره یو سیز بره وي. خو دلته ضروری نه ده چې دا د بالکل مخامخ وي، بس چې صرف بره وي نو په دې وخت کې به مونږ ابوف یوز کوو. او اوور هم مونږ د بره دپاره یوز کولی شو، خو دا به مونږ په داسې حال کې یوز کوو چې یو سیز د بل سیز نه اوچت خو وي، خو هغه بالکل یو بل ته مخامخ وي. The helicopter is hovering over the building. یعنی هلیکوپټر بالکل د بلډینګ د پاسه دی. خو د اوور استعمال نور هم په ډیر ځایونو کې کیږي. ان شاء الله په هغه باندې به ځان له یو ویډیو جوړ کړو. خو بیا د موږ سره انډر. د انډر مطلب دی دننه. خلک د کیټ از انډر د باکس. پیشو په ډبي کې دننه ده. خو بیا د موږ سره بیلو. خو بیلو به موږ د کمپیریزن دپاره یوز کوو. لکه د باکس از بیلو د کیټ. یعنی د لیول په حساب سره ډبې د پیشو نه ښکته دی. لکه مثال ته په یو کرسۍ کې ناست یې او ستا بل ملګری په ځمکه ناست دی، نو د لیول په حساب سره ته اوچت یې او هغه ښکته دی، نو دلته بیا موږ بیلو یوز کولی شو. یعنی چې کله یو څیز په لیول یعنی په کمپیریزن کې ښکته وي نو بیا تاسو بیلو یوز کولی شئ. خو بیا دی موږ سره بټوین او امانګ. خړومبی موږ د بټوین باره کې خبره کوو. خو بټوین موږ د دوو سیزونو یا د دوو کسانو ترمنځ یوز کولی شو. لکه اگزامپل دی The two cats divided the bread between themselves. یعنی دوه پیشوګانو روټۍ خپلو کې تقسیم کړه. یعنی چې کله موږ د دوو سیزونو د درمیان باره کې خبره کوو نو بیا به موږ بټوین یوز کوو. یعنی زه تاسو ته کول وکړم چې ته چېرته یې او ته د دوه ورونو ترمنځ ناست یې او ته ماته ووایې چې زه د دوه ورونو ترمنځ یم، نو بیا دلته تاسو بټوین یوز کولی شئ. او بیا د موږ سره امانګ. خو دا به موږ کله یوز کوو؟ نو کله چې موږ د دوو سیزونو نه د زیاتو سیزونو ترمنځ خبره کوو نو بیا به موږ امانګ یوز کوو. لکه زه تاسو ته کول وکړم چې ته چېرته یې او ته ماته ووایې چې زه د ډبو ترمنځ یم، یعنی دلته ډبې د دوو نه زیات دي، نو بیا به موږ وایو I am standing among the boxes. یعنی که چېرته تاسو د دوو سیزونو ترمنځ خبره کوئ نو بیا به تاسو بټوین یوز کوئ، او که چېرته تاسو د ډیرو سیزونو ترمنځ خبره کوئ نو بیا به تاسو امانګ یوز کوئ. خو بیا د موږ سره بیهایند او ان فرونټ آف. خړومبی د موږ سره بیهایند. د بیهایند مطلب دی شاته. The cat is behind the box. پیشو د ډبي شاته ده. او د in front of مطلب دی مخې ته. The cat is in front of the box. پیشو د ډبي مخې ته ده. یعنی د شاته لپاره به مونږ behind یوز کوو او د مخې لپاره به مونږ in front. خو بیا دی مونږ سره near او far. نو د near مطلب دی مونږ سره نږدې. The ball is near the box. بال ډبي سره نږدې دی. او د far مطلب دی لرې. The ball is far from the box. بال د ډبي نه لرې دی. خو بیا دی مونږ سره across او through. خو across به مونږ کله یوز کوو؟ لکه مثال تاسو د پول په یو سر باندې ولاړ یې او تاسو د پول بل سر ته لاړئ، یعنی تاسو دا پول کراس کړو، نو په دې صورت کې به مونږ across یوز کوو. لکه I went across the river. خو بیا دی مونږ سره through. خو د through او د across بالکل مونږ سره یو مطلب دی، خو بیا په دې دواړو کې ډیر زیات فرق دی، او هغه دا دی چې کله مونږ د یو بند ایریا باره کې خبره کوو نو بیا به مونږ through یوز کوو. لکه فار ایگزامپل ماشومان کرکټ کوي او یو ماشوم بال ووهي او بال سیده په کړکۍ کې پریوځي، یعنی بال کړکۍ کراس کړي. نو که تاسو وګورئ نو کړکۍ مونږ سره یو بند ایریا ده، نو دلته بیا مونږ through یوز کوو. لکه the ball went through the window. او across به مونږ د یو کلاوزي لپاره یوز کوو. یعنی که چېرته تاسو د یو کلاوزي باره کې خبره کوئ نو بیا به تاسو across یوز کوئ، او که چېرته تاسو د بنځي باره کې خبره کوئ نو بیا به تاسو through یوز کوئ. خو د دې نه بعد دی مونږ سره off او out of. خړومبی مونږ د off باره کې خبره کوو، یعنی یو پیشو ده چې هغه په میز باندې ناسته ده او میز مونږ سره یو کلاو ایریا ده او پیشو د هغې نه لاندې راودانګل. لکه the cat jumped off the table. پیشو د میز نه راودانګل. خبل دی مونږ سره out of. یعنی یو پیشو ده چې هغه په ډبي کې دننه ناسته ده، یعنی ډبی مونږ سره یو بند ځای دی او پیشو د ډبي نه بهر راودانګل، نو په دې صورت کې به مونږ out of یوز کوو.
لکه the cat is coming out of the box. خدل تمون سره د دې دوانو مطلب یو دی، خو off مونږ د کلاو ایریا د پاره یوز کولای شو او out of مونږ د بن ایریا د پاره. خبیا د مونږ سره up او down. نو د up مطلب د مونږ سره برتلل، لکه going upstairs په پوړو باندې برتلل، او د down مطلب د ښکته راتلل، لکه going down the stairs په پوړو ښکته راتلل. یعنی up بره ختل او down لاندې راتلل.